ډیر د خوشحالۍ خبر اوربند کیږي دا چې د طالبانو سره به اوربند کله وشي، طالبان کله اوربند کوي، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ځینې سرچینې وایي د طالبانو شوراګانو ډیری غړي اوربند غواړي. طالبانو ته نږدې سرچینې ویلي دي چې د طالبانو ډیری غړي تر سولې وړاندې اوربند ته لیوالتیا لري. د اوربند د رامنځته کېدو خبره داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو ورځو کې طالبانو او افغان ځواکونو په سختو نښتو کې یو بل ته درنې مرګ ژوبلې اوښتې دي. د طالبانو ډیری ملکي او نظامي مشران په اوربند سره سلا شوي دي. پاکستاني خبریالان وایي طالب پلاوی په لومړي سر کې په پېښور شورا کې چې ډیری طالب مشران یې غړي دي پر اوربند خبرې کړي دي. ډیری طالب مشرانو د اوربند ملاتړ کړی دی. د سرچینې په خبره په کوټه شورا کې چې ډیری غړي طالب نظامیان دي پر اوربند اختلاف روان دی. په راپورونو کې راځي چې لا هم پر دغه اوربند سختې مشورې روانې دي او د دې احتمال شته چې طالبان ډیر ژر پر یو اوربند هوکړه وکړي او تر هغه وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په رسمي توګه د اوربند اعلان کړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه زیری به مو خوښ شوی وي. که مو خوښ شوی نو حتما دغه ویډیو د سره لایک کړئ او نور ملګرو سره هم ضروري شریک کړئ. مننه.